مال بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې لكل امه فتنه، د هر امت لپاره یو فتنه او فتنه امتی المال، زما د امت فتنه هغه مال له دا مال دولت دام اکثر سے جوړیږي انسان د سمې لارې نه بېلاره کوي. اولادم کله ناکله داسې جوړیږي. نبي علیہ السلام فرمایي ان الولد مبخله مجبنه، د انسان د بزدله او د انسان د کنجوسۍ سبب د اولاد ګرځي، او کنجوسی دام د سمې لارې نه بېلاره کېدل دي، او بزدلی دام د سمې لارې نه بېلاره کېدل دي. دا مختلفو څیزونو کې فتنه راځي. الله جل شانو فرمایل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خلق بګوره ته انسان دا خلق به په خبرو کې تیر باسي، دي خلکو ممنه. دا مطلب دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته چې په دې فیصلو کې د قران او د حدیث پتا دي خطا کی نو ما ته دا به طریق اولا وي، خامخې ما ته چې ګوره تاسو تا هم ته کې چنه خطا کولې شي. ته به د خلکو نه منې چا ومني قران او د حدیث په منی. دا مطلب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دون یو لوی هستی هغه ته سوی چې په فیصله کې به د خلک خطا کی ګوره انساني د خلکو خواهشاتو پسې مور پس د خلکو د خوشاله لپاره کارونه مکوا، حق حقي باطل باطلي. الله جل شانو فرمای د خلکو د خوشاله لپاره داسې مکوا او هغه څه کوي چې قران او سچ احادیث مبارک ځکه دا به بیلار کی دا خلک نو دا صرف هغه فیصله کوونکی د نوې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا هغه نه پس چې څومره خلک راځي مسلمان ټول ته وي چې د قران او د حدیث خیال بساتي، د خلکو د خوشاله خیال باندې ساتي په دې فیصلو کې. ها صحیح ده. ادا خلک دا په فیصله کې هغه مولا خوخی چې کوم مولا سکی دا غړي زیات لحاظ کوي. هر یو قوم د ځان لپاره یو مولا نیولې ده، هر یو قوم د ځان لپاره یو مولا نیولې ده، او هر یو محلي والا په یو مولا باندې فیصله کوي. کاغه د محلي ده، کاغه د بار د محلي ده، کاغه د کلی ده، کاغه د بار د کلی ده. دا تعلق سره په دې بنیاد باندې ده چې تا بل اوس عمرې له بوزما چې زه سویم فیصله باغ شانت کی زه پردیس مکه وامه خیر دی. هر چا ځان له یو مولا نیولې چې د زما د لپاره فیصله کوي، او ځکه چې زیبه خیال ساتم نو زما د لپاره فیصله کوي. مولام تبا او مقتدیم تبا، مولام تبا او قومم تبا. صحیح ده. ازه د خلکو فیصلو ته ګور کله کله جی کدا مسله داسې وشي، کدا مسله داسې وشي، کدا داسې وشي، کدا داسې وشي. دا وکالت ما ته مخه مونږ هم لس کاله په مدرسه کې کتاب الوکاله ویلې، مونږ هم دا قصې کړې، مونږ هم دا هیلې راځي. درې طلاق د داسې یو منټ کې یو طلاق تر اورځولې شو، درې طلاق به شوي، مونږ وایو چې نه شوي فتوا به ورکو. قصه اسانه ده، چانه به 115 لک روپۍ ورو، اسانه مسله ده. په ارسه کې هیله روزي، په الله مې قسم چې داسې سیز نشته چې په هغه کې هیله نه روزي. داسې هیله بدل جوړې کوم چې لس طلاق بیبي له ورکو بیا زما خو الله شمال چل راځي. صحیح ده. دا د قران او د حدیث فیصله نه ښه، دا د قران او د حدیث فیصله نه. خبره مې دا کوله چې هر سړي ځان له فیصله کوونکې جوړ کړي دي چې دا به زما فیصله کوي او داسې فیصله وکړي چې زه خوشاله کوم په سبا باندې. هغه به وي هغه بیا عمرو لمبوزي، هغه بیا په گاډو کې ګرځي، هغه سره ارسه کوي. خبره مې دا ذکر کوله چې الله جل شانو فرمایي پیغمبر چې تا تیر باسل شي نو استاد امت ته علما دا ډیر په اسانه تیر باسل شي. دا خلک نه اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابه او دا تابعین او دا تبع تابعین اے علما د امت اف فیصله کون کې خلکو تاسو بس کوي واحذرهم دې خلکو نو ويریږي ان په دې خبره کې یفتنو کا چې تاسو به بیلاری کی بما انزل الله الیک ان بعض ما انزل الله الیک د هغه احکاماتونه چې الله جل شانو ته نازل کړي. فان تولوا کدا خلک ستاسو قران او د حدیث فیصله نه مني فعلم ته پوهشه چې الله جل شانو به دې قوم له سزا ورکړي. الله جل شانو فرمای فیصله وبسکه په قران او په حدیث پکې. صحیح ده. دستا خلاف هم ته به منی. اوس که چرته قران او حدیث فیصله راشي او ته نه مني، الله جل شانو فرمای د دې مطلب دا دی چې د الله جل شانو عذاب له انسان دعوت ورکړي. څو ورکړي؟ دعوت ولا ورکړي چې عذاب را باندې راوله. الله جل شانو فرمای اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم فإن تولوا کدی د قران او د حدیث فیصله نه مني